عزیزانو دا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د زندگی حالات بیانیدل چې دا غي د خلافت 2 کاله صد پاسه زمانہ وا دا غي کارنامې او دا غي جنگونه او دا غي فتوحات مخکې ذکر شول نو اوس ذکر کوي چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ معیشت ویل کیږي گزران تا جون تیرولو تا رزق ګټلو تا کاروبار کولو تا دې ټولو ته معیشت وای نو اوس معیشت ذکر کوي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د اسلام نه مخکم تاجرو یعنی چې کله نبی علیہ السلام لا د نبوت اعلان نو کړي چون کې د نبی علیہ السلام نه 2 کاله کشرو او دغه معاشري سړیو نو هغه تاجرو د اسلام نه پسم تاجرو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې تجارت کولو او تجارت یې د کپڑے وکولو او د کپڑے تجارت کې د هغه وخت نه واخلي تر نن پوري ډیر زیاته چې کم دینو نفع ده او ډیر برکت دی د هجرت نه پس او بیا د نبی رسول الله والسلام د وفات نه پس د کپڑے تجارت کولو چې کله خلیفہ شو نو درېمه یا څلورمه ورځ وه چې د کپړې تانونه په اوږه چولیو او بازار ته روانو نو عمر رضی او ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ دوی دواړه ورته چې کم دینو ورغلل او ورته وی چې امیر المؤمنین چې ته بازار ته ځي او دا مال چې کم دینو خرڅې دی کې وخت لګینو د مسلمانانو د دې پیسلو د دې بس کیږي ته خو خلیفہ ته خو به اوس دلته کې چې کم دینو د خلافت کارونه کې نو هغه ورته وی چې موږ به تا ته تنخواه مقرر کو د بیت المال نه او ته به چې کم دینو د امت خدمت کې د مسلمانانو بس د دین دا طریقه چې کم دینو دغه شوله روتله چې کله د مسلمانانو په خدمت کې یو سړی لګیا وي نو هغه له به چې کم دینو تنخواه ملاویږي بهرحال د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د پاره کال کې پخوا به تنخواګانې کال پس وي نو کال پس به چې کم دینو ورته 2.5 درهم ورکول یو درهم تقریبا 3.5 ماسیبو د 3 درهمونه به یو توله جوړېدله نو 2.5 درهم به ورته کال کې ورکول هغه به بیا غي چې کم دینو خپل ماهانه دغه باندې تقسیمول روایتو کې راځي چې یو ورځ ورته دا قسم واقعه د عمر رضی الله عنه مشهور ده خو دې کتاب والا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په باره کې لیکلي ده روایتو کې راځي چې یو ورځ ورته بیبي وي چې ماشومان خواږه سیز غواړي خوږ سیز غواړي حلوا وغیره د هغه زمانه چې خوږ کم سیزو هغه داو چې اوړو کجوري او سلغونده کې چې کم دینو یا به د زیتونو تیلو او یا به سوچه غوړیو دا به یو ځای کړل نو دینه به چې کم دینو سه جوړول هغه ته به چې کم دینو حلوا وي او هغه به خوړله نو وی ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وی چې ما سره خودمره اختیار نشته چې زه د بیت المال نستاسو د پاره د حلوا بندوبس وکم بیبي ورته وی چې بندوبس خو مونږ په خپل کړی دی خوستانه اجازه تخلو یوی خبرې ته بس سوچ کوي چې په کور کې حلوا په خې د خاون نه اجازه تلی د خاون د اجازت نه بغیر حلوا نه پخی
اگر وگر نه په کور کې ارس جمع کړي دي هغه ورته وایي چې څنګه تاسو بندوبست کړي وی چې ته روزانه کم چې کم دینو خوراک راوړي روزمره په پیسو باندې د بازار نه یا د بیت المال نه نو د هغې نه موږ داسې یو موټې لږې غونډه کې جدا کړو هغه کېدو نو داسې روزانه مو ایښي دي تقریبا میاشت یوه نیمه دوه د هغې نه څه جوړ شوي دي نو اوس که ستا اجازه دي نو د هغې نه به حلوا پخه کړو اجازه دې ورکړو پخه کې او چې لاړلو نو بیت المال والا ته رسید ورکړو چې آینده دپاره به زما د تنخواه نه او زما د کور د خوراک نه دومره دومره کټ کې ځکه چې د دې نه کټ شي دې باندې څنګه ګزاره کېږي ګزاره هغې کړې ده دومره نو کور والا ورته وي چې موږ دا ګزاره دې لپاره نه وه کړې چې ته زموږ نه اوس کټ کې خو بهرحال دا چې کوم دی نو امیر المؤمنین دا ابوبکر صدیق وی زه به په ورځ د قیامت الله ته څه جواب ورکوم چې الله به مانه دا تپوس کوي چې تا د بیت المال نه وړله نو ستا بچو پکې حلوا هم خوړه او نور مسلمانانو چې د بیت المال نه وړې ده نو یې پکې حلوا نه ده خوړلې که چېرې ټول مسلمانان او ټول مؤمنان چې د بیت المال نه وړي او هغې ته پکې د حلوا دپاره میلاویږي نو بیا ما دپاره هم ټیک ده او که هغې ته نه میلاویږي ته اوس حساب وکړه د حکومت مال د حکومت اراکینو ځان ته هسې بیسه معاف کړی دی هسې بیسه دا بجلی والا په خبره ورسې منسټرانو ته پری ایمنېګانو ته پری افسرانو ته پری د وابډې ملازمین ولې تنخواه نه لري دوی ته پری د دې پری اجازت چا ورکړې په دې ما یو علم سره باس کړی باقاعده خو پوره مې دا اجازت وي دا حکومت ورکړې مې ته به ماله ثابت کړي چې حکومت سره دا اختیار شته ابوبکر وایي ما سره دا اختیار نشته ابوبکر وایي ما سره دا اختیار نشته یو وارې نبی علیه الصلاة والسلام اعلان وکړلو وی چې چا اجتماعي فنډ کې اجتماعي فنډ پیژنې لکه اوس دا محلي زم که نه دا اجتماعي فنډونه یې بابا سره اجتماعي فنډ دی چا چې په اجتماعي فنډ کې د اجتماعي مال نه یو ذره برابر یو کجورم دی چې کوم دی نو استعمال کړي نو په ورځ د قیامت به د دې حساب کتاب ورکوي نو یو صحابي راغی هغه وی یا رسول الله ما د دې بیت المال نه بی اجازته د اس د لکې ویښته غشتي دا اس د لکې ویښته ته وړي کور ده که څوک یې دله درکړي پنډ درته وتړي د اس د لکې ویښتونه او د دې سټ د ویښتونه به هغې رسۍ جوړوله دا رسۍ به بیا هم په دغې اس کې اچوله او جهاد ته به تلل وی ما د دلته نه ویښته غشتي دي او د خپل اس دپاره مې د هغې نه رسۍ جوړه کړې ده یا رسول الله ما خو بې اجازته دا کار کړی نبی علیہ السلام د اوښ سره ولاړو د اوښ ملا نه داسې یو ویښته رو خو یو ویښته داسې ورته وی ما ته خو په بیت المال کې د دې یو ویښته اختیار نشته چا وی نبی علیہ السلام د دې زمانې امیر المؤمنین صاحب چې دی زرداری او یا بل څه نواز شریف او شهباز شریف امیر المؤمنین نو دته اختیار د ارسه شته او نبی علیہ السلام وی ما ته د یو ویښته اجازت نشته دا تا چې کوم ویښته وړي دي نو په دې ویښتو کې زمام حقو د بلم ما درته خپل در برخلی دی او نورو سره د خپل کار دی ابوبکر صدیق ته دا خبره په ذهن کې وه کله چې بیمار شو او د وفات وخت دی نو په دغه وخت کې عایشه رضی الله تعالی عنها راوبلله چې دا د لور وه او د ټولو مؤمنانو مور و د نبی علیہ السلام بیبي وه او د امت په هغې باندې هر څنګه اعتماد نو هغې راوبلله ورته ووي چې ما ته بیت المال یوه اوښه راکړې وه د پیو دپاره یو اوښه د بیت المال نه هر چا ته میلو شوې وه نو ابوبکر ته میلو وه دا د ابوبکر فرمان دی که چېرې
زما په خپل تنخواه گزاره نه کیږي نو زب بیا د نور خلکو تنخواه سیوا کوم نو علی بخپل سیوا کوم. دا وکر فرمان دی. په دې فرمان نن په مدرسو کې عمل نشته. په مدرسو کې د مدرسې د محتمم 20,000 10,000 50,000 80,000 تنخواهی او استاد ته 4-5,000 تنخواه ورکوي. ادي چې په منبر ته وخیږي کنه کیسې د چا کوي؟ د ابوبکر. کیسې د ابوبکر کوي. زمونږ استاد کراچۍ کې هغه د وفاق مسؤلو هغه زه یو مدرسې ته لاړم یو مدرسې ته وای ما ورته چې تنخواه رجسټر راواله. د تنخواه رجسټر چې راواغشتلو نو پاغي کې د محتمم صاحب تنخواه 1,00,000 روپۍ وه او د استادانو تنخواهګانې 5,000 وي. وی ما ورته چې زما ستا په 1,00,000 بالکل اعتراض نشته ځکه تنخواه هر سړی د ضرورت مطابق لستا په 1,00,000 ضرورتي هغه نه بالي. زما اعتراض د مدرسینو په تنخواه دی. د 1,00,000 او د 5,000 په خپل منځ کې نسبت نشته. تام مدرسې ته وخت ورکړي هغه ورکړي ټیک د تعلق ډیر ورکړي ته نورم مدرسې لپاره منډه تړلوي چاندي وغیرم کې نو ستا چې 1,00,000 ونه د مدرس خو 80,000 په کار وکنه دله خو 80,000 په کار وکنه او 1,000 په کار وا 15,000 په کار وا دا و یو مدرسې ته لاړم د تنخواهګانو رجسټر راواله دي ته اډیټ وای دا حکومت کوي مدرسو سره نو ور سره د وفاق سړی می ویراواله رجسټر د تنخواهګانو رجسټر چې راواغشتلو هغه کې لیکلیو چې محتمم صاحب کا جمله اخراجات جمله اخراجات مدرسے کې اسما د محتمم سے ټول خرچي په مدرسه جمله اخراجات ټول خرچي نو بیا ما معلوماتو کو چې لکه جمله اخراجات کې بسی نو په جمله اخراجات کې محتمم صاحب ځان له مدرسې په پیسو گاډي غشته او خپل زویلم د مدرسې په پیسو گاډي غشته او هغه چلیدلم بیا دا خواسي موږ حکومت پس خبرې کولګیایو چې هغه چې کم دینو سرکاري گاډي استعمال کړل موږ سره د حساب چا کړی دا دلته چې څونه خلک چندو ته راځي دې سره د حساب چا کړی دا چنده ته چرته وړي د دې څه حساب کتاب دی په خبره ورسېلی دا حساب کتاب نشته. تاسو به کتلی چې مدرسې مشر شي یو 2 کالو کې ځان له ګاډي واخلي ځان له چې کم دینو دا نورم سیزونه پلاټونه او کاروبارم روان کی پته نه چې په د باندې باران کیږي کیسه چلی. د ابوبکر کیسې په منبر او حال دار په خبرو ورسېلی پردې پیسې چې خلک ورته زکات ورکړي مدرس ته په تنخواه کې نه ورکړي څوک د مدرسو په پیسو ځان له پکور کې سولر ولګي څوک د مدرسو په پیسو ځان له کم دینو کوټي جوړي کی څوک د مدرسو په پیسو باندې چې کم دینو لګي ځان له پلاټونه لري څوک په میخ یلی دا مختلف چا د مدرسې نه چې کم دی د ګیس پی بوتلی کوړتا په خبر ورسېل دا او کسی د ابوبکر شروع دی په منبر کسی د عمر شروع دی په منبر کسی د حسین احمد مدنی کوي حسین احمد مدنی اوس لږه موده مخکې تیر شوی یو 50 کال لړوان دی تیر دی داغه چرچا وا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه په بارک راضی چې هغه با چرته تلو راتلو بیانونه لا جلسو ته نو خلکو ورته تحفې ورکولې نو هغه تحفې به چیرولې د دارالعلوم دیوبند په دفتر کې به جمع کی نو استادان ورته حضرت ستا غریبی ده او پکور کې د ماشومانو ضرورت دی دا ستړي د تکور ته وړه وی ما خلق پیجنې د دارالعلوم دیوبند وجنه نو دا د حق دی اوس د ختم نبوت مشران ته وکنه تا خلق د ختم نبوت د وجنه پیجنې ته چې په یو بیان باندې کلی د یو شل روپۍ لی تا د دینه په دفتر کې 100 روپۍ جمع کړي قسم ورلور کا په تا د دې پیسو نه په دفتر کې 100 روپۍ جمع کړي نه په خبر ورسې دا خو د ختم نبوت په وجه خلق پیجنې
کیسې شروع دي د حسین احمد مدني په خبرو سره یې هغه ځان سره په ترخ کې کپن ګرځول ته ځان سره 100,000 روپۍ چې کم دینو په بیانونو کې اخله او ترخ کې ګرځوا دا وی یو می اوخه راغشتې را یو لوښې مې راغشتې د بیت المال نه هر چاته میلو شوی یو می صادر راغشتې او یو می وینځه چې زه وفات شم نو زما لوري دا سیزونه به ټول بیت المال ته واپس کړي دا به زما بچو ته نه پاتې کېږي ځکه چې زما بچو ته خپل بیت المال ورکړي که نه بیت المال خو هر چاته ورکوي نو زما بچو ته خپل ورکړي دا به ته واپس کړي نو هغې واپس کړل په دې مرض کې وایي چې الله تعالی دې په عمر او په ابو عبیده باندې رحم وکړي چې ما ته تنخواه مقرر کړله د بیت المال نه نو تقریبا د دې خلافت په دور کې چې زه امیر المؤمنین وم ویسه تقریبا 6,000 درهم ما چې کوم دی د بیت المال نه اخیستي دي د خپل خرڅ لپاره نو داسې کار به وکړي چې زما چې کومه حصه ځمکه ده دغه ځمکه به خرڅه کړي او بیت المال ته به 6,000 واپس کړي دی وصیت وکړو چې کله وفات شو نو لور یې ځمکه خرڅه کړله او 6,000 دراهم یې بیت المال ته راولېږل نو خلیفه څوک بیا دویم نمبر عمر رضی الله تعالی عنہ عمر رضی الله عنہ زه بطور خلیفه دا تاسو ته واپس کوم دا زه نه اخلم ځکه کچری دی واپس کوي نو بیا به سبا زم واپس کوم بیا زمانه پس بل خلیفه واپس کوي او دا به یو لار شي نو دا به مسلمانانو ته ډیره ګرانه پریوزي لہذا زه به طور خلیفه دا حکم کوم چې دا زه نه اخلم دا واپس یوسي نو هغې ورته واپس کړل چې کله بیمار شو وفات کېدو نو یوه جوړه جامع وه صرف یوه جوړه نو خپلې لور عایشې ته وصیت وکړو چې ما به په دې یوه جوړه کې خښوي او دی نه به زما کفن هسې نه چې د بیت المال نه راته بل کفن راواخلی ما په دې کې په هغې باندې په یو ځای کې رنګ لګېدلی و د زعفرانو وی دا به ښه مزدار صفا ووینځئ او بیا به راته همدا واچوئ او په هغې کې ورته کفن ورکړو دا خو زمونږ رستو چې کوم دینو طریقه ده چې ورشه کفن به ورته خامخا چې کوم دینو راوړي نه وي دا کپړې دې ته کفن وایي که نه دا عام ښځې چې کله غصه شوي دي کفنونه دي وباسئ که نه وباسئ دا کفنونه درته ووینځم ماشومان ته وایي که نه دا کفن دی که نه په خبره ورسي نو دا خو د هغې چونکې کفن کې ګنډلې نه استعمالېږي او دا ګنډلې دي نو ګنډلې نه استعمالېږي نو ستا لکه مثال کې چې کوم دی نو مونږ سره دا صادرونه مادرونه یي که نه دا صادرونه بس دې صادرونو کې کفن کېږي 2 صادرونه یو نه لنګ والی یو یې پاس د ځان نه راتاو کړی و وی دا به راله چې کوم دی نو بس دې کې به راله کفن راکوې نور به راله د کفن دپاره څه نه راوړې که ته په د بخملو په کفن کې دی چې کوم دی نو دفن کي او تا سره عمل نشته تا ځان سره هلته څه وړي نه دي او تا دلته کې غاړه بنده پرېښې ده حقوق العباد دی والدي غلاګانې دي کړي دي د بیت المال نه نو تا که د بخملو کې او د سرو زرو په کفن کې دفن کي نو څه پې په خبره ورسېلې خو هلته به درته همدغه چیتره به درته نیسي نور خو څه شي نشته او که تا بې کفن هم دفن کي او خپل کردار او اخلاق دی ټیکو تا ته په قبر کې بل کفن اچوي د جنت کفن درته اچوي د جنت لباس درته اچوي نو دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حالاتو عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی الله دې په ابوبکر رحم وکړي داسې خلافت کړي د ابوبکر صدیق په زمانہ کې عمر قاضي و چیف جسټس و وزیر مالیات او وزیر خزانه او چیف جسټس دا عمر وی په 2 کال کې
بکله کله چې کم دینو پورا میاش به تیر شوله او مقدمه برانه غلله. دا د خلیفه او د مصر او د بادشاه د عدل او په انصاف باندې را چې کله هغه عادل وي انصاف پسند وي بیا لاندې خلک جنگ جګړې نه کوي بیا مقدمې نه راځي. اته ورڅ خپل عدالتونه وګوره د یو جج په مخ ته بلکونه د چیف جسټس په میز باندې چې سټیم هغه آسیه ملعونه دا غیغه فیصله کوله نو اکا ټیم کې چې کوم دی چې پورا ریسرچ وشو نو د چیف جسټس په میز باندې 3 لکه کیسونه پراته ادا غې نه صرف دا سی غیر کو هغه چې کوم دی نو اوپن کو نور د کشانته پراته دي نور خلک بخپل کار کوي خو هغه برتانی سوال جواب کړو نو هغه ته لېګلا هغه روخ کلو دا زمونږ چې کوم دی او تنخواګانو ته وګوره تنخواګانو ته صرف د اغوی چې کوم دی نو پنشن په 10 लाख کې په ډالرو کې دي 10 लाख پنشن یې اخلي 15 लाख او 20 लाख تنخواګانې اخلي او کار سکه ته تاسو کا وته څه کار کې تا چې کوم دی د یو دیاړي مار عمر کار دي چرته کړی دی یو بلچې والا عمر کار دي کړی دی یو ټاټکی والا عمر کار دي کړی دی نه بس اسې ناست نو دا او کسی بیا ورته چې کوم دی نو مولیانو سیاسي جوړی کړی دي نو هغه ورته بیا الته کې په پارلیمنت کې د عمر او د علی کیسې کوي په خبرو سلی تشبیه ورته ور کوي د کراچي یو علم چې کوم دی نو د سن گورنر وې دا چې کوم دی وې دا د دې زماني عمر دی په خبرو سلی ته په دې ځان پیګه چې لکه د عمر حالات خو ګوره کنه ته څنګه چې کوم دی تا ته به صدر کړي نو تا وې دی عمر دې نور ټول خلکو سره بسکه دا وي نو زمون حال داسې دی او دا غي حال داسې دا حالات د دې لپاره دي چې انسان په دې باندې ځان چې نن په مدرسو کې د عمر او د ابوبکر قانون نشته بار به معاشره کې مونږ څه کم دی نو جاری کو سبه جاری کو الله دې عمل کولو توفیق راکړي.